هغه جوګو څوک د نورستان دی چې تاسو به ورسره اشنا سوي یاست دا هغه پوسټه ده چې تاسو به په ډیری ویډیوګانو کې لیدلې وي ډېرې یوه جګه پوسټه او هغه تاسو ګورئ بیرغ دی په ډېرو ویډیوګانو یا په ډاکومنټریانو کې به تاسو لیدلی وي په ډېرو داسې مشهورو صفحو پاڼو کې به تاسو لیدلی وي موږ نن راغلي یو د دې پوسټې څخه مو لیدنه وکړه دا یو له بهترینو او ښایسته ځایونو څخه دی چې موږ باید دلته راغلی وی او دا د هماغه خپله ژمنه مو پوره کړله راغللو نورستان ته بیا مو د دې ځای څخه لیدنه وکړله دا نو ډېر یو ښایسته ځای دی تاسو داسې وګورئ ډېر یو داسې ښکته زینې دي په دې زینو به ته ښکته کېږي ډېر یو عالي جوړښت لري ډیره زیاته مننه بس انشاءالله موږ د نیکولاس سره نیکولاس د ناروی دی او راغلی دی دلته د چکر لپاره نو د دې سره په ګډه باندې د نورستان د لوړې څوکې ته راغلي یو هغه هلک چې تاسې ګورئ محمد look here turn your face دا د غزې دی د فلسطین دی دې سره موږ په چکر باندې راغلي یو او په واقعي ډول باید زه درته دا ووایم چې ډېر زیات خوند یې موږ ته راکړه موږ له دې چکر څخه ډېر زیات خوند واخیسته محمد and Nicholas have a nice time it's one of the amazing journey for us you know Afghanistan come to Afghanistan درمنو زړه ته رانږدې ټولو هیوادوالو لیدونکو هیله ده چې د صحت په جامه کې سنبال اوسېږئ دمګړی موږ د پارون نورستان ته هسک غر پر سر باندې یا پر څوکه باندې د نختر په پوسته کې چې دا یو له تاریخي پوستو څخه په نورستان کې ده تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې پوستې دغه نما ښکلی طبیعت دومره په زړه پورې دی که هر انسان حتی که د دې یو انځور هم وګوري نو زړه یې ورته کېږي چې راشي او د دې خپل وطن نظارې ښکلی طبیعت او هغه څه چې په دغه طبیعت کې رانغاړل شوي دي هغه وګوري نو موږ هم اوس راغلي یو د دې نختر پوستې ته او د نختر پوسته کې موږ غواړو چې خپلې برنامې او هغه ثبتونه یا سکریپټونه چې موږ په نظر کې نیولي دي هغه غواړو دغلته ثبت کړو ځکه د دې خوا او شا نما چې دا بیخي بهترین او خوندور ده که شا یې وګوري یعنې موږ د غره په څوکه باندې یو او ډېره زیاته اوچته ده او ډېر بهترینه ځای دی که تاسو یې وګورئ نو بیخي په زړه پورې ماحول ده بیخي په زړه پورې ماحول ده تاسو وګورئ څومره بهترینه فضا ده او موږ همدغلته راغلي یو غواړو چې هغه څه چې مثلا دلته دي او هغه موږ تاسو ته وښیو ډېره یو جذاب او بهترین او ښکلې فضا ده تاسو دا وګورئ دا ډېر یو عجیبه چوکۍ ده سړی پرې کیني یګان مازدیګر هغه شیرچی چې ورته وایي او دغسې یوه پښه په بله باندې واړوه او د دې فضا څخه هم خوند اخله له موسم هم خوند واخلئ نو دا ډېر یو بهترین او په زړه پورې ځای دی نو که تاسې چیرې راځئ نو هیڅ ممانعت نشته دی دلته به د اړونده ادارات څخه اجازه اخلئ او بیا به دې ځای ته راځئ دا وګوره ډېر یو بهترین او پرسکونه ځای دی قدرمنو زړه ته رانږدې ټولو هیوادوالو لیدونکو ملګرو ځوانانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو موږ دغه اوږد سفر موږ ترسره کړ کابو 2 ساعته او 30 دقیقې مو علی مزل وکړ د غره څوکې ته لاړو په هغه ځای کې مو یوه ښه برنامه ستاسې لپاره جوړه کړه ځکه څومره چې پورته ځو سختې ګالې د هغې پای به ډېر بریالی وي یعنې ډېر روښانه وي که نه نو موږ ډېرې لوړې ژورې ستړیاوې تېرې کړلې خو داسې یو برنامه مو تاسو ته جوړه کړله چې هغه ستاسې د خوښې وړ وګرځي اوس زه تاسو داسې یو چینه درښایم چې سلګونه کلونه وړاندې د دې ځای مشرانو جوړه کړې وه او له دې ځای به کله چې غرونو ته ختل هلته بانډې وي یعنې هغه خپلې رمې به یې هلته ساتلې بیا به له هغه ځایه راتلل دلته به یې ځینې ځایونو کې دمې هم کولې او د دې سربیره دغه چینه چې تاسې ګورئ ډېر په اساسي او بنسټیز شکل باندې جوړه شوې ده دا چینه خپله دروازه لري دا دروازه به خلاصوي بیا به له دې ځایه دغه یو ګیلاس اوبه راخلی تاسې باور وکئ چې په دغه کې به یې واچوم چې دا صفاوالی معلوم شي ډېرې رڼې اوبه دي ډېرې رڼې او بهترینه اوبه دي سړي ته ډېر زیات خوند ورکوي او قسم مبالغه دې نه وي ډېرې یخې نهایت یخې اوبه دي چې عادي انسان په یو ساه باندې څکلی هم نشي نو دا د الله تعالی نعمتونه دي الله تعالی نعمتونه دی وایي چې فبأي آلاء ربکما تکذبان موږ به د الله تعالی کوم نعمت دروغجن وګڼو دا یو ښکاره او څرګند نعمت دی چې الله تعالی موږ ته راپرزو کړی دی نو څومره یو ښه چې یو څوک ستړی وي او راشي په دغه چینه کې اوبه وڅکي خو د دې چینې سرچینه نه ده معلومه چې دا به د کوم ځای څخه راځي خو دا اوبه چې دي دا ډېرې بهترینه خوږې یخې رڼې اوبه دي
نو هیله ده که چیرې تاسې راځئ نو دغه ځای ته تاسې سفرونه کوئ نو د دې چیني اوبه هرومرو وڅښئ. لومړی زه به دا اوبه وڅښم دا ګیلاس به کېږدم خو مهمه خبره دا ده چې دا باید مخه یې بیرته بنده شي تر څو کوم ګرد مرد یا میکروبونه هلته داخل نه شي. ډېره زیاته مننه کوم تر بیا ښې چارې. Hello, this is the very beautiful one of the best place, amazing in Nurisan. Wow. په هغه ځای کې هغه نالیدلي ځایونه به موږ تاسو ته درښایو، تاسو به یې ارومرو په خیر سره زموږ د کیمرې له سترګې ننداره کوئ او موږ به د خیر سره لا کوښښ کوو چې داسې ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړو چې هغه ستاسو د خوښې وړ وګرځي. ډېره زیاته مننه. تل دې وي افغانستان. یشسن افغانستان. Long life Afghanistan. Alhamdulillah. Wow, it's good. You want water? Okay. Hello, assalamu alaikum. Hello. Bonjour. Buongiorno. Hola. Hola. Привет. Привет. Пожалуйста. موږ دمګړی د واما ولسوالۍ یو له بهترینه ځایونو څخه یو ځای ته راغلي یو. دلته تاسې ګورئ دغه چلغوزي دی او دغه چلغوزي چې دی دغه ځوانان یې له پورته غرونو څخه راوړي او دلته بیا زموږ یو بل هېوادوال چې تجار دی دوی به له دې ځوانانو څخه په پیسو باندې اخلي. فکر کوم چې د دې یو من چلغوزو قیمت چې دلته دی 2500 الی 3000 افغانۍ دغه زموږ تجار دغه مکمله بورۍ چې ده په 3000 یا 2500 افغانۍ باندې اخیستل کېږي او دوی یې اخلي. دغه ځوانان ډېر زیات زحمت وباسي. دغه تاسې دغه یو بورۍ په څومره وخت کې راوړئ؟ دا مونږ که هغه ځای نه چې کلي مې یخه مې بورۍ په یو ساعت کې دلته رارسوي. یو ساعت دغه یو بورۍ ته جګوی شي؟ هو دا ډېره درنه نه ده؟ ولې نه درنه د ورځې څو بورۍ تاسې راوړئ؟ د ورځې چې راوړو یعنې چې کلي مې یخې مې او 15 بورۍ غرونه شپږ بورۍ. خدای نه ښایسته کله داسې شوي چې تاسو دا بورۍ په شا کړې ده او غورځېدلي یاستئ؟ نه 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 داسې حادثه نه ده چې خو داسې یعنې زم شوی چې دا ایسته دې ځای نه ورکړو ولاړ شو کور ته پرېږدو. ښه داسې مې پرېښي دي همداسې تللي یاست. بعضې اوقات ستړی شوی بس په لغته دې وهلې ده چې بس بلا ورپسې ځمه نو خپل کور ته. نه نه په لغته هم خو نه ده همدغه زموږ غریبي ده څه به وکړو. آفرین ډېر ښه ډېر ښه. او دا څو بوجې تاسې د ورځې کته کولی شئ؟ موږ چې د ورځې کته په شپږ بوجې سړک ته رسو 15 بورۍ. 15 بورۍ رسېږي. کافي اندازه پیسې ګټئ نو څه واده دپاره یې ګټئ که څنګه؟ نه بس دا غریبي څه نشته. او ته څنګه ته د ورځې څو بوجې ښکته کوې؟ 15 بورۍ ښکته کوي. او ته هم 15 بورۍ؟ ته خو د ټول نه وړي کوې بیا هم 15 بورۍ ښکته کوې؟ ښه ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه کوم. خیر وشي. تاسې هم تجارت کوئ دې سره یو ځای شئ. تاسې دا بورۍ تاسو په 3000 یا په 2500 افغانۍ 2500 او دا بیا په دې باندې څه کوئ؟ دا وړو ننګرهار کې ها ننګرهار کې وچوئ بیا دغه کوئ اور ورلاندې کوئ بعد هغې نه بیا ور نه غواړي یو ځای کې اچوي خارې خارې دې کې ډېر کار دی. یار چې مزدوري پکې دي او د مزدورانو هم پکې ده موږ هم پکې ده. زه فکر کوم دا به تاسو هلته د ټولو ښځو ته ورکوئ دا به ښځو کار دی ښځو کار دی. بیا هم ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو موږ ته وکړاست. ډېره زیاته مننه. خیر اوسې مننه. مې بنکه قدرمن او زړه ته رانږدې ټولو هیوادوالو سلامونه او نیک احترامات مو ومنئ. موږ دلته نورستان ته د پشکي کلي ته راغلي یو. په د پشکي په کلي کې یعنې که زه درته ووایم نو دا طبیعي او د نباتاتو یا د حاصلاتو دغه زرین طلا تاسې ګورئ. دغه طلا وګورئ ماشاءالله ډېر یو بهترینه جلغوزې زمونږ نورستان لري. که تاسې وګورئ ماشاءالله یعنې بیخي یعنې نامداره دي. نو راځو په دې برخه کې د دې چلغوزو د راوړلو او د دې ترڅنګ د دې چلغوزو د اخیستو دلته د یو تجار سره ولاړ یو. دغه تجار ملګري سره یا هیوادوال سره به خبرې وکړو. وروره سلامونه. وعلیکم السلام. السلام علیکم ټولو هیوادوالو ته د زړه د نیکو درانه سلامونه وایم. وروره موږ د پشکي په کلي کې همدلته پراته یي د ساړه غرمه ته یخنۍ ته همدلته پراته یي اوسېږي. دا غرونه ماخستې دي خرڅوي دغه ته د می خواهش دغه ده چې بدیا ته لاره جوړې شي مسؤل کام پوره شي. او دلته په ولایت کې د موږ نه 300 روپۍ په یو جوال غوړي نورو کالي به 100 روپۍ اخیسته. دا شکایت ټول لړپوړي چرواکي ته ورسیږي. د موږ سره د په دې کار کې مرسته وکړو. دا مشکلات ویني د خبریان همدلته ولاړ دي. د ماښام اذان وشو
بس دیګي خپله کې خدمت خپله کې دا ساړه او دا یخنۍ ته ولاړې او بیدیا بازارونو ته چې هر څومره لاره پیدا کولی شي لاره د پیدا کړو. ډېر ښه. یوه خبره دا ده چې تاسې دلته دغه جلغوزي چې مو اخیستي دي نو تاسې په مکمل دغه غرونه اخیستي دي؟ دا غرونه ټول تاسې اخیستي دي؟ او همدغه غر ما اخیستی دی په 2.5 لکه روپۍ افغانۍ مزدورانو ته ځان ته روپۍ ورکوي چوکیدارانو ته ځان ته ورکوي. دا غر مې اخیستی برې ډوې غر مې اخیستی دی دا مې اخیستی دی د مصرفونه خو ته خپله وینم دلته اوس چې مزدوران به راکوز شي یا راکوز شوي نه دي چې ووینه لاره به درنه ورکه شي دا چې په تشې سنبلوئ څه شی ورکوئ څه شی خوري څه شی څښي. دلته تاسو سره څومره څو نفره یا څو نفره مزدوران دلته تاسو سره دلته بوخت دي؟ یاره تقریبا 3-3.5 کسان به د موږ سره بوخت وي په دې شي کولو کې په دې څوکیدارو کې ټولو کې 3-3.5 کسان به بوخت وي. فی نفر ته تاسې 100 روپۍ د ورځې هغه تنخوا یا مزدوري ورکوئ؟ 3.5 روپۍ 300 روپۍ داسې مزدوري ورکوي روزانه. دغه غرونه دغه دواړه غرونه مو په 26 لکه روپۍ باندې اخیستي؟ نه دا یو غر مې اخیستی بل هم 10 لکه 15,000 روپۍ اخیستی دی. داسې احساس کوئ چې تاسو په ګټه کې یاستئ که تاوان کې یاستئ؟ والله نو تجارت خو دا شی دی چې ګټې د تاوان یې پته نه لګېږي ښه ګټې تاوان پته هلته لګېږي چې بازار یې ښه شي چې موږ مخکې ورته ووایو چې بیدیا بازار ته موږ ته چې لاره پیدا شي مسؤل کام پر راشي نو مسؤل دلته د طالبانو د لساته دومره مسؤل دی چې ګټه هغه پکې ورکه شي. ډېر ښه. دا یعنې څو برخې دغه جلغوزي چې موږ ګورو دا د دې غره څو برخې به وي دومره ستا په نظر باندې؟ 15-16 تسخیم وي. نو ستا په نظر باندې دغسې ډیري به د دې غرونو نه که راشي څو ډیري به دا جوړ شي؟ تقریبا یو 10-15 ډیري خو به جوړ شي ګوړه غرونه. بیا خو ماشاءالله ته په ګټه کې نو بیا خو د مزې ګټه نشته چې هلته کار ونه کړي بیدیا ته لاره پیدا نه شي دلته که ډېر وي چې هلته بازار کې ریټ نه وي نو دغه څه خبره نه ده. نه انشاءالله بازار کې به څنګه ریټ نه وي دا خو داسې ده چې دا خو طلا ده سمه طلا او بازار ته چې لاره پیدا شي لاره مشکل دي یاره انشاءالله لاره خو به پیدا شي. تاسې قدرمنو لیدونکو دغه ډیری وګورئ دا د هغه سره پورې دی نو دې هیوادوال دغه خبره م وکړله چې دغسې 15-16 الی 20 ډیري به د دې نه جوړېږي که نه؟ او دا شی جوړېږي. نو ماشاءالله خدای دې وکړي چې په دغه کار کې او په دې تجارت کې د برکت راشي. دا د خوښۍ او د خوشحالۍ خبره ده چې د دې سره کابو 350 مزدوران یا هیوادوال یا ځوانان دلته په کار کې مصروفه دي. دا به څومره طول واخلي څو ورځو کې به دا کار خلاص شي؟ یاره تقریبا 6 ورځو کې به خلاص شي. ډېره زیاته مننه کوم بس خدای دې په تجارت کې برکت راوله. بل دلته یو بل هیوادوال دی چې د همدغه ځي همدغه کلي دی د پشکي کلي اوسېدونکی دی. نو راځو د دې دغه د قوم خبره به موږ ته وکړي چې دلته د دې قوم نظر څه دی او دغه تجار ته مثلا دی په کوم دغه باندې ورکړی دی. راځو د همدغې نه به دا پوښتنه وکړو. السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نوم دی؟ نوم مې مسعود دی. مننه. نو تاسو د پشکي کلي یاست؟ زه د پشکي کلي اوسېدونکی یم. نو دې تجار ته تاسې دا په کوم مورد باندې ورکړی دی؟ موږ دا د دې په مورد باندې ورکړی دی چې د پشکي کلي په حدوداتو کې چې کومه جلغوزه ده چې تاسو عملا وینئ اشکولو پروګرام هم شروع دی او دا ساحه موږ په دې بیچاره تجار ته د خوست نه راغلی دی موږ په دې ته اجاره باندې ورکړې. ډېر ښه. او دا یې لګیا د بیچاره غونډۍ موږ هم ورسره همکاري ته ولاړ. وړاندې دې وویلې چې ما په 26 لکه افغانۍ باندې یا 2.6 میلیونه افغانۍ باندې دغه ځای تاسو نه نیولی ستاسو د قوم نه. نو دغه پیسې چې تاسو یې اخلئ دا باید څنګه په دې قوم په دې کلو کې په ځوانانو باندې یا په کورنیو باندې ویشئ؟ خو دا داسې دي چې موږ ابوالمنفعه نورستان خو تا ته معلوم دی ډېر دوردست د مرکزي دولت نه لرې پاتې دی. موږ دلته مشکلات دا لرو چې فرض مثال عاجل توګه سړی چې 1 لکو نه بره مریض پیدا شي هغه مریض والا ته موږ دا ورکوو. او نور دلته څه پلونه ملونه چې جوړېږي دا فرعي سړکونه چې جوړېږي دغه یې ته ورکوو. او نور چې کوم مشکلات چې بیروني میلمانه نور داخلي چې دا کوم کلیوالي په نظام کې چې څه شي موږ بیا ضرورت په دې ته نه لرو چې بل چاته لاس اوږده کړو. خو دغلته داخلي بودیجې نه موږ هر خیر کار ته آماده یو. یوه ټوکه به م پکې وي ښه دلته خو دغه ولورونه هم ډېر دي که نه داسې روایتونه کېږي چې یوه ښځه چې مثلا دلته نورستانی ځوان کوي نو 20 غواګانې ولور به ورکوي. آیا دا رښتیا دي؟ خو دا د درې دره نورستان دی. درې دره نورستان کې مختلف روایت پشکي کې کوم پشکي کلي کې چې کوم موږ نظام لرو د کفر وخت نه تر دې وخته پورې
منګه نهایي چې 2 غوا 2.5 غوا اخري چې زیات واخلي 3.5 غوا هغې نه خوا د نه اخلي. مثلا یو ځوان اوس واده کوي او دغه د 2 غوا یا 3 غواګانو پیسې نه لري، تاسو کولی شئ چې د دې 26 لکه افغانیو نه یو څه هغې ته ورکړي تر څو خپل ور خلاص کړي؟ خو غالبا چې موږ دلته چاته چې دغه ورکوو لورو خوشي او قومګري یو بل چا سره چې وینې شریک کېږي په دغه کې موږ په خپل هغه جینۍ کورنۍ پاڅېږي چې ورته دغه هم ورکوي میراث ورکوي. ضرورت په دې ته نشته چې فرض مثال هغه ځوان تواني شي چې هغه ځوان دې ته به څه شی ورکړي، یعنی 2 روپۍ به تواني شي او ضرورت نشته چې 26.5 لک روپۍ پیسې موږ هغه ځوان ته ورکوو، ځکه چې خپل د کور والا خپل فامیلو سره چې خپل جوړه وکړي او زندگی برابر موږ په دې ته ضرورت نه لرو چې فرض مثال بل چې خو دغه پیسې د ډیر د خیر کار ته لګیږي، همدغې دپاره موږ دغې نه مسر دغه اخلو، بل څه شی نشته. مننه. او دغه پیسې تاسې کوم ځای کې ساتئ؟ دا خو 26 لکه روپۍ تاسې هر کال دغه حاصلات کېږي، 26 لکه افغانۍ او د دې سربیره نور دغسې نور حاصلات دلته کېږي چې د هغې پیسې هم تاسو په خپل بکس کې وساتئ؟ او دا خو د کلي کې خزانهدار معلوم دی، د کلي مالی معلوم دی، د کلي منشي معلوم دی، د کلي اصول مقررات معلوم دی، کمیټه معلومه ده، شورا لکه کلیوالي شورا معلومدار دی چې هغو چې هر رقم چې لارې ورته سنجولي همغې ته موږ تابعدار یو. د کلي ځوانان هغې د قیادت لاندې کار کوي او الحمدلله اوسه پورې کوم موږ ته کوم ستونزه مخامخ. ډېره زیاته مننه کوم او ډېره زیاته مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. او تاسو نه هم مننه کوم چې دغه دومره لرې نه راغلی او دلته دغه حالات چې تاسو نزدیک نه وڅارئ، تاسو نه هم یو جهان مننه. ډېره زیاته مننه کوم. قدرمنو لیدونکو تاسې وګورئ ماشاءالله یو خو یو له بهترینه فضا څخه دا فضا ده. موږ نورستان پشکي کلي کې یو، په پشکي کلي کې د چلغوزو یو ډیپو ته راغلي یو او دغه تاسې ګورئ چې د دغه ځوانانو پر مټ باندې له دغه غرونو څخه دغه چلغوزي راټولیږي او بالاخره دغلته ډیری کېږي او بیا له دې ځایه د هېواد هغه څنډو ته ځي چې هغه تجار مثلا په نظر کې لري. ډېره زیاته مننه کوم چې تاسې زموږ خپرونه ګورئ. انشاءالله په راتلونکي خپرونه کې به په خیر سره کوشتکي کلي ته ځو. په کوشتکي کلي کې به هغه پیښې نالیدلې پیښې تاسو ته درښکاره کوو چې ستاسو د خوښیو وړ وګرځي. ډېره زیاته مننه.